السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. بنګلادیش په پایلوبه کې افغان 19 کلن ځوانان له ماتې سره مخ کړل. د افغانستان 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د 3 اړخیزې لوبلړۍ په پایلوبه کې د بنګلادیش 19 کلنې ملي لوبډلې ته په 6 ویکټو ماته ومنل او دغه لوبلړۍ د اتلولۍ جام د بنګلادیش 19 کلنو ځوانانو پورته کړ. د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د 3 اړخیزې لوبلړۍ په پایلوبه کې افغان 19 کلنو ځوانانو چندانې ښه لوبه ونه کړه. همدا لامل و چې دغه لوبه یې وبایلل او بنګلادیش د اتلولۍ جام پورته کړ. افغان 19 کلنې لوبډلې په 3 اړخیزه سیریز کې د بنګلادیش سره 3 لوبې ترسره کړې چې په درو کې یوه افغانستان وګټل، 2 بنګلادیش وګټلې، چې په پایلوبه کې هم افغانستان په توپخانه کې ډیره خرابه توپخانه ترسره کړل. یوازې 143 منډې هدف یې وټاکی چې بنګلادیش په اسانۍ سره دغه هدف ترلاسه کړ او فاینل لوبه یې هم وګټل. د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډلې د روانو 3 اړخیزو سیالیو په پایلوبه کې له پوچې ګټلو وروسته لومړی توپخانه پیل کړل چې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 143 منډې جوړې کړې چې محمد هارون خان 15 او وفي الله ترخیل 20 زیاتې منډې جوړې کړې. د 144 منډو هدف د بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې په 40 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دې لوبې په ګټلو سره د 3 اړخیزې لوبلړۍ اتلولي هم وګټل. تر دې وړاندې افغان 19 کلنې له بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې سره 2 500 ورځې لوبې هم ترسره کړې وې چې لوبلړۍ یو په یو مساوي پای ته رسېدلې وه. له دې وروسته به سریلانکا سره یوه لوبلړۍ ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.